د پښتو ژبې له نوموتي شاعر ښاغلي مطیع الله تراب صاحب سره د هغه په شعر او شاعرۍ، شخصي او ټولنیز ژوند او د هغه د لیکل شویو آثارو او نورو بوختیاوو په هکله د اعظم ویبپاڼې ځانګړې مرکه. محترم تراب صاحب، په لومړي سر کې د خپل شعر او شاعرۍ په هکله معلومات راکړئ. له کله مو پیل کړه، انګیزه مو څه وه او څنګه مو دومره شهرت ترلاسه کړ؟ د شاعرۍ پیل ګرانه د کوزي پښتونخوا نه البته وشلو او وخت پېښور کې وم. دا شاعرو ته تلمه کله نه کله دا جلسې او جلوسونه وو، دا غونډو مونډو کې به کله نه کله د یو چا شعر ویلی د ملګرو همدغه بهیر ورپسې روان شو، خپله مو شروع وکړله. نو داسې دقیق وخت نه دی معلوم چې په کوم وخت باندې مونږ شعر پیل کړی، دقیق وخت نه دی معلوم. او د شهرت خبره زه خو خبره دې وکړه، مشهور نه یم، زه خو د قوم او د ولس د خپلو خاورې یم، کم سړی یم، کمزوری یم. بلې انګیزه مو څه وه تراب صاحب محترم؟ بدبختي وه صاحبه، په دې ملک کې لوږه وه، تنده وه، فقر و صاحبه. پوهېږم دغه فقر او دغه غربت سره د دغه لاعلمۍ سره چې پښتانه دومره لاعلمه او دومره د تمدن او د پرمختګ نه پاتې وو، پر دغه سربېره جګړه یې هم په اوږو باندې وړله. داسې یو ملک کې جګړه وه چې هغه خلک دومره وږي وو چې دومره څه نه پیدا کول چې هغوی خپله خوړلی وي. همدغه بدبختۍ فکر کوم چې یو طرف ته جګړه وه او له بل طرف پر غربت وو. نو زما څومرنګه دغه د سر خلاصېږي پر دې خبره باندې همدغه یو څه و چې زه یې شاعر کړم او درد راته رسېدو، داسې یو کیفیت راته رسېدو د یو چا وینه، بیا د هغه په کور کې نه ډوډۍ، نه اوبه، نه لباس، دا تر دې پورې چې د هغه په کور کې دومره کټ هم نه و چې د هغه جنازه پکې تر قبرستانه پورې یا تر هدیرې پورې یوسې. همدغه بدبختي زه راته نه پوهېږم، همدغه باندې څه پیل وکړو. نو تراب صاحب محترم، ځینې شاعران وایي چې موږ لکه عاطفي مینې شاعران کړي او ځینې بیا وایي چې وطن غم او نور ناخوالو شعري ډګر ته راوستلي وي. تاسو نو دغو ناخوالو له امله شعر ډګر ته رادنګلي دي. زه فکر کوم چې کوم ملګري کوم شعر وایي هغه تر هماغه حده پورې چې یا یې مینه وسوځي او یا یې مینه ترلاسه شي، په هغې باندې شعر ومري. دا خو د خوشحال خان شعر نه دی چې پایښت لري تر مرګه پورې. خوشحال تر مرګه شاعر و، د پایل تر مرګه شاعر و، عبدالرحمن تر مرګه شاعر و، امیر حمزه خان شینواری دا تر مرګه شاعر و، تر مرګ ورځې پورې. ګلباچا الفت تر مرګه پورې شاعر و. همدغسې نور هغه چې پایښت نه لري، فکر کوم کمایي ستاسو په اصطلاح چې عشقیه مینه یې هغه تر هماغه پورې چې یې مینه له لاسه ووځي بیا په ټاپه کښېني او یا داسې چې بیا ترلاسه نه وړي، خو هدف ترلاسه نه وړو چې بیا شعر ته ضرورت نشته دی. کله ما خبره کوي تراب صاحب محترم، په تاسو باندې تور ده چې یوازې ژبپال یاست او منتقدین مو وایي چې تراب صاحب د قومیت پر اساس شعرونه لیکي. دا ادعا تر کومه سمه ده؟ ولې ستاسې په شعر دا ډول نیوکې ترسره کېږي؟ زه خو وایم، زه فکر کوم چې یو څوک مقابل لوری ونه لري، دی باید دا ملک پرېږدي خامخا. او دا داسې ووایم چې لومړی خو زه دغه ټولنې نه راپاڅېدم او ما ته لوی افغانستان نه و معلوم چې لوی افغانستان کې نور قومونه هم شته دي. ولې ما وخت پېښور کې تېر کړی و او ما نه ګڼله چې په افغانستان کې نور قومونه هم شته. نو ما د پښتو ټولنې نه پیل وکړ او مخکې چې رالم نو معنا دا شوه چې وخت تېر دی چې په افغانستان کې نور قومونه وو. تاسو مخکې نظم وګورئ، ډېر ګړندی نظم دی، تقریبا لکونه سوال لري، هغې کې تاجک، ازبک، ما چې کوم قومونه یاد کړي دي زه فکر نه کوم کار دی دا چې زوی راوړی چې هغه دې دا ټول قوم چې هغه دې ګوجر هم یاد کړي، هغه دې بلوڅ هم یاد کړي، هغه دې تاجک، ازبک، هزاره، ترکمن، دغه ټول قومونه پکې یاد شوي دي. البته دغه مې انډول مې دغه طرف ته ځکه زیات دی چې ما مخکې وویل چې زه د دغه توکم پیداوار یم. ما یو قوم د خپل ګراپ او د خپل نفوس په اندازه باندې یو قوم له یاده نه دی ویستلی، د هغې خلکو وضاحت هغوی ستاینه شوې ده پکې. مخکې نه ده تقریبا د هغو میاشتې مخه مې نظم وویل، ګړندی نظم او د خطره خالي نه ده. خندنه هر هغه څوک چې تنقید پرې کوي هغې ته زما دغه نظم بسنه کوي، زه دغه تنقید نه اخلم. البته افغانستان لوی کور دی، احمدشاه خان دا قلمرو راتاو کړی، څومره قومونه چې پکې راغلي دي موږ د خپل نفوس او د خپل ګراپ په اندازه ورته احترام کوو. ګرانه مننه تراب صاحب. واقعیت ته د تاسو له شعرونو معلومیږي چې تاسې بیخي پراخه مطالعه لرئ، شعرونه مو ډېر داسې مستغرق شانته دي او ډېر هر اړخیز وي. مطالعه مو یوازې په تاریخ کې ده او یا شعر مو هم مطالعه کوئ یا نور مطالعه مو څه ډول ده؟ یو خبره به روښانه کړم چې شعر قطعا نه لولم، پردی شعر
هغه کیفیت هم پکې نشته کوم مواد چې زما په کار دی هغه په هغه شعرونو کې نه پیدا کېږي تاسو ته معلومات دي چې زه څه شی غواړم دا په شعر کې نه پیدا کېږي نه پکې ډېر کم پیدا کېږي او شعر پر دې نه لولم هغه ما باندې رنګ راوړي دا خلکو نه لولم قطر په دا ټول عمر کې ویم یو کتاب نه دی لوستی کوم د خوشحال و که د حمزه و دا یو کتاب ما نه دی لوستی تر اخره پورې چې څه پکې دي څه ماته پکار دي ماته چې څه پکار دي هغه زما اړتیا نه پوره کوي راوړو د تاریخ کیسه کې زه تعلیم نه لرم تاریخي کوم دغه چې راځي د شاهکاران چې کوم راځي دا تا یې نه یادول نه کوم استاد نه پوښتنه کوو هغه کارنامه راته یادوي چې دغه په اصطلاح اوس ما یو څوک را پیدا کړی دی خالو خان او نه پوهېږم سیدال ناصر دا له تاریخ هم غورځېدلي دي که تاسو ته معلومات تاریخ هم نه دي راخیستي نو سیدال ناصر مې وستایه او خالو خان مې هم وستایه دا دغه دی دا یو چا راته ویلي دا خلک د ستایلو حقدار دي تاریخي حق دی دغه هغه باندې نو زه شعر ځکه نه لولم چې ما ته هغه مواد په لاس باندې نه راځي چې زه یې کم یادوم نثر هم کمزوری دی په پښتنه ټولنه کې او یو ژبې نه ژباړه کوي تاسو ته خو بهتره معلومات ده شکر هوښیار خلک یې عالمان خلک یې یا د اردو نه ژباړي یا د انګلیسي نه ژباړي یا د عربي نه ژباړي او هغې کې زما د ژبې توکه دغه نه پوره کېږي دغه توکې چې کوي دا نه پوره کېږي لهذا هغې خپل مشکل پکې ویلي دي هغوی خپل دردونه خپل پرمختګونه یې پکې ویلي دي او زما د ټولنې مشکل پکې نه حل کېږي نثر کې هم زما مشکل نه حل کېږي او نظم کې هم نه حل کېږي البته د خوشحال بابا شعر چې کوم دی دا اورم د یو چا د قوله دا یو څه دغه پکې کېږي دا زه چې څه شی غواړم هغه په دغه شعري توکو کې نه حل کېږي که تاسو ته معلومات وي تراب صاحب محترم تاسو ډېر کله شعرونه د لیک له مخې نه بلکې په یادو یې وایسته آیا تاسو روانه فی البدیهه شاعري کوئ او که خپل لیکل شوي توکي مو ذهن کې تل د سره وي دا ډېره ښه خبره وه ما مخکې خپلې خبرې ته اشاره ورکړه چې زه تعلیم نه لرم او دغه کوم څه چې راځي راته دا فقط زما د خولې لپسینګ ستاسو په اصطلاح فنکاري ده نو شعر ماته پوره راځي 10 بیته 15 بیته شعر 3 بیته 15 بیته شعر راشي په یوه باندې هغې ته فقط د دومره ضرورت دی چې زه یې ګردان کړم او هغه یو ځل چې 2 وارې 3 وارې شعر ګردان کړم ویې ګرځوم یعنې یاد یې کړم هغه بیا زما د یو احسان را سره رب کړی چې زما د حافظې نه وځي 15 کاله پس چې 15 کاله مخکې نظم د پوښتنه رانه وکړي یو بیت چې راته پکې څوک وایي ما نه ټول نظم واخلي 50 بیته او بیا بیته نظم یې ټول ویلی شم ورته انشاءالله ماشاءالله او تراب صاحب محترم شخصي ژوند په هکله مو راته ووایاست چې کاروبار مو څه ده او شعر او شاعري تر څنګ نور څه چارې مخته وړئ نو شعر خو ما ته دا د والي صاحب راغلی او شعر زما هغه هم دا خبره تایید کوي شعر زما د رزق یا د ډوډۍ ذریعه نه ده د خپل د زړه هغه پړسوب چې کوم دی دا پې باندې کوي نو موضوع د یو په یو منطقه کې یو مصري یم البته پالیسکار یم او ویلډینګ کار کوم وخت را سره متعلم مې د ورځې مزدوري ته شپې البته دغه ته د شعر پیسه ورکوم صاحب همدا وخت لیکل شوي اثار مو شته د شعر برخه کې بله صاحب طالبانو وخت کې په نویم کې دوکم نویم کې مې کتاب چاپ شو للمي ګلونه او د کاڼي اوبه یو مجموعه مې اوس چاپ شو یو کال د مخه سپین بغاوت اوس هم کوم لیکل شوي د اثر باندې اخته یاست او که نه راتلونکي کتاب مې راخیر هغه ته یو ملګری دغه کړی دی هغه را سره ځان وقف کړی کورې وران هغه نظمونه راته لیکي البته تراب صاحب محترم د فکري جګړه څنګه تعریفوئ او په دې برخه کې د شعر او غزل رول څنګه ارزوئ زه وایم چې دا فکري جګړه ما نه دوه راډیوګانو مخکې پوښتنه وکړله زه یقین وکړه که زه اوس سپینه خبره وکړم چې پر فکري جګړه باندې زه نه پوهېږم یعنې معنا دا شوله چې قومي جګړه یا توکمیز جګړه یا دغه نه به تاسو عبارت دی نه صاحب فکري جګړه معنا چې د خلکو راجلبول ځان ته په هنر باندې په ادب باندې د تقریر له لارې د وینا له لارې دا څنګه ارزوئ په دې برخه کې شعر او غزل څه رول ترسره کړی ده معاصره نړۍ کې غزل خو قریبا شاته پاتې شولو د غزل زولۍ تنګه ده
اوس د پښتنو ضرورتونه به تاسو ته معلومات دا ضرورتونه نشي پوره کولای غزل باید یو ته باید نهایي نه باید لاس باید چې کله موضوع وختره دا نظم ته په خپل باندې بدلیږي په خپل وجود کې غزل په نظم باندې اوري کله خبره د کوي غزل د پښتنو ټولنې هغه مشکل چې کوم دا نشي حل کولای نو لهدا موږ په وټیلا چې موږ باید په نظم باندې کار وکړو نظم کې زغاسته حقيقي په استرا پرواز په حقيقي موضوع حرال غړن کیږي یو ماتم په خجرول کیږي او خوشلت کې نو راولو د فکری جګړه نو فکری جګړه موږ د یو سیاسي هدف لپاره نه وکړې دا نه کوم سیاستوال سره وابسته یو هیڅ وی ټولنې هیڅ وی سیاسي پروژې سره یا سیاسي تنظیم سره زه نه وابستګي لرم البته ټول ته ورزم او د ټول سره کینو را پاسیو او د سیاسي هدف لپاره کار وکړو زموږ هدف د ملي هدف لپاره کار کوو د خاور لپاره د خاور څنګه سمسو کو او خلکو ته تعلیم څنګه زمينه مسایره کو او خلک څنګه د هنر طرف ته راوړو چې د فقر او د غربت نه خلاص شي نن سبا زموږ ټولنه چې دا په سلو په شپږ ته وښکې ته پورې آتا تر دې پورې کاوی او پوری وایو دروازه باندې مچ دا د فقر او د غربت په لاس یو طرف ته ساو کیږي یو طرف سره راځي پاګې باندې هغه کار کوي هغه خپل هدف په باندې دا ویني د بدبختی راځي چې زموږ ټولنه د کسب را د کار را د تعلیم را د هنر را موږ غواړو چې هنر څنګه خلکو ته ورخو څنګه ته هنر باندې روان کو لکه زه د شعر تر څنګه په اصطلاح ما مخکې ته ویل زه یو پالیسکار یم زه مصری یم او هغه باید خپل خرګه باندې بوزي چې معنا دا شو چې یوازې دا نه چې ټوپک زموږ مشکل حل کړي دا په ټوپک باندې زموږ مشکل نه حل کیږي بلکې ټوپک خو یو چا جوړ کړی دی بلکې موږ بارود هم کړو بلکې موږ دومره غریب او دومره فقیر خلک چې موږ د خپل خېټې هغه د لوګي اور چې کوم دام نشو وځلې نو موږ غواړو چې ټوپک څنګه لوګي نه کوڅ کو ټوپک هغه چاته ورکو چې د چا مسؤلیت ته موږ ټوپک له بین نه ورو ټوپک ته زموږ ضرورت شدید هغه چاته ورکو چې د چا مسؤلیت ته د مسؤل خلکو نه ټوپک څنګه کوڅ کو او دغه لپاره تاسو په معلومات چې پښتانه له ګروشته خبره اوري دا لپاره موږ چې وایو تاسو د خبرې تایید په اساس باندې موږ فکری جګړه په مخ باندې پاندغه اساس باندې ورو چې معنا دا چې ما متوجه شوم چې پښتانه چاته راشي او هغه دا په هغه کې باندې کېږي د هغه خپل کیفیت په مخ کې وړل شي چې معنا دا زما هدف ته غره او موږ په پاک څنګه خلکو دوغونه کوڅ څنګه خلک په خېټه باندې ماړو کو پته نه څنګه پړتو او د علم لار او څنګه خلاصو کو څنګه په مخ باندې روان کو البته روستنیا کشر چې کوم د اصطلاح په ځکلن دا ور او یا لاسکلن دا ور چې کوم ماشومان راځي یا کوم انجنیر راځي هغه مکتب ته ځي دا سوق شوی دی په زرګونو په لکونو خلک مکتبونو ته ځي یا په اصطلاح کورسونو ته ځي دا یو ښه پیغام دی زموږ لپاره او چې ورته ونوي پښتون ولس خبره نه اوري چې اوري نه په چا باندې تیز خبره اوري په تیز خبره د مخ راګرځي د فکر کوم دا هنر مونږ لګړې او پښتانه مونږ سره په هنر باندې قالي دي ډیر زیات مننه تر اوسه که دا ورسوي کې یو تازه لیکل شوی نظم باندې مو ونازوي ستاره زه غزل درته وایم البته به ورو چې غزل کې لاس نه لري خو مشکل په نه حل کیږي نو خبرو کې ستاره د خپل ژوندون لپاره بلا ستاره ما اسما د ګناه پیټه خارواره بلا ستاره ما او تګه مزله تر منزله شاهد ډیر لار وی لاس را کول وی دم پلاره بلا ستاره ما لیوالو رشي ګریوالو کې موزونه تندي لیوالو راشي گریوالو کې موزلونه تنګ دي در سره وزم لدې خارا پلاس کړه ما او د سپنې سینې د بړو ځخه ته نه ودرېږي اسما د نظر وشتون کې اتارا بلاس کړه مې او بل څه وکړي چې زه پړاندو سترګو تر شا در پسې ډېر لاړم او زما رهبر زما سالارا بلاس کړه ما او خدای خبرګرانه ته بیا شرط او زه بیا شرط یم ای د باګرام جیل کې سارا بلاس کړی یم تراب سے محترم مینوال مو بیخي زیات دي ځوانان زده کړیالان او داسې نورو بخښونو کې پیغام ورته څه ده چې باید مطالعه کوم ډول باندې وکړي او کوم چا شعرونه واوري یا نورو برخو کې څه پیغام ورته لري زه دا غړې په دې باندې بوخت یم چې
د خپل فکری جګړه چې زه څنګه خلک سوق کوم د تعلیم طرفه ولې ما زه خو ډېر خارج کې زیات ګرځم کله ما خبره تر کومه ځای پورې رسیږي نو زه یو ځل یو دغه ته زما د الته مرګره را پیدا کوم په ډېر مشکل باندې ایرپورټ نه وزم کبل مرګره را سره وړه خو شو کړی زه د ډېرو مشکل سره مخامخ کېږم خلک دی غواړي چې سره خارجي ملکونو ته تلزم او سفر یو دی بل دی بیا غلط خلکو سره په ژبه نه پوهېږم تاسو ته بل غوټي مرګره هغه پیدا شي نو زه پیغام ورکوم دغه ټولنې ته چې تاسو په هر ارسه کې چې یعنی دینی که سیاسي تعلیم دا باید تاسو تر راسه کې تر څو پورې د دنیا د سیستم سره موږ ځان عیار کو پر مخ باندې لاړ شو کله ټوپک ژبه به او سلوي کاله کې موږ وکړه معنا دا چې هیڅ پیغام تر شا ونه لرلو چې کوي پیغام تر شا باندې لري نو زه دوستانو ته مرګونو ته وایم تاسو کم تر کومه دومره وکړئ چې تر ټول باندې تاسو وځئ یو چا سره په هغه ژبه باندې پوه شئ چې معنا دا چې هغه نړیواله ژبه کم تر کومه خپل مشکل په باندې حل کړي. ډېر زیات مننه محترم تراب صاحب له وخت راکولو مو زیاته مننه. تاسو دې ژوندي سي او قدرمن اوسئ. مننه ښه ورځ.